اوس بخونکي خدای په نامه. السلام علیکم ګرانو ملګرو، ګرانو شاګردانو، ښه راغلاست د ننني درس ته. زمونږ درس نن له خیره لومړنی درس د مثلثاتو دی. مونږ کوشش کوو چې په دې درس کې د مثلثاتو درس له خیره شروع کوو. په آینده نورو درسو کې چې راتلونکي دي هغه کې مثلثات انداسې آرام پای ته ورسوو. خدای وکړي چې د اول درس نه تر آخر درسه پورې را سره ملګري اوسئ او تر دې نه یوه ګټه واخلئ. ما چې کوم څه زده کړي دي په مثلثاتو کې یا په نورو ریاضیاتو نورو برخو کې هغه غواړم په ډېر ساده او په خپله تاسو په ژبه باندې تاسو ته در ورسوم. هیله ده چې دا ویډیوګانې چې تاسو ته در رسیږي خپل نورو ملګرو ته هم ورسوئ، ولې چې دا یو صدقه جاریه ده. یعنی کم علم چې ما زده کړی هغه تاسو ته در رسوم او هغه چې تاسو ته رسیږي نورو ته یې رسوئ. همدغسې زموږ وطن هم ستاسو ته ورسره رسیږي او زمونږ ټول ځوان نسل به باسواده وي او هغه دوستان زمونږ چې فرض مثال کورس ته لاسرسی نه لري او په لرو ولایتو کې ژوند کوي. او دا ویډیوګانې چې موږ شروع کړې د دې لپاره چې ډېرو دوستانو غوښتل چې هغې د فرض مثال ډېر لرې ول او کورونه یې ډېر لرې ول، مثلا په قندهار کې ول، په ننګرهار کې ول او ټول نور ځایونو کې ونشي کولی چې کابل ته راشي او دا درسونه د نږدې نه مخته بوځي. نو همدې لپاره مو دلته استډیو جوړه کړله او همدې استډیو نه غواړم چې دا ټول ساینسي مضامین دې دوستانو ته دې ورونو ته ټول ته هلته ورسوم. نو تاسو هم په دې صدقې جاریه کې را سره شریک اوسئ چې دا ټول درسونه یو ځای جوړ کړو او ټول ته یې ورسوو. بیا هم مخکې د دې نه چې درس شروع کړو دا د تاسو د نیکو نظریاتو او مفید نظریاتو په تمه یم. کوم نظریات چې تاسو ماته یعنې تاسو درسو کې ورته متوجه کیږي او ماته یې رالیږئ ماته ډېر ارزښتناک دی. د دې نه چې تاسو فرض مثال ویډیوګانې مثلا تشویقوئ مې، مثلا ښه کومنټونه پکې ورکوئ. د دې نه ماته دا ډېره مهمه ده چې تاسو ماته ښه نظریات راکوئ، یعنې د دې کار لپاره ولې چې کار شروع ده او ستاسو ته یې کار ښه کړو نو تاسو نظریات موږ ته ډېر مهمه دي. او د درسونه که همیشه وایي مثلا د یو فلم په شکل د یو هغې په شکل یې مه ګورئ. داسې فکر وکړئ لکه صنف ته ناست یئ خو مقصد کور کې صنف ته ناست یئ او داسې استاد درس درکوي چې 100 دفعې نه 1000 دفعې هم درس د باندې تکرار یې کړي، تکراري درته ولې چې مخ ته ځي پوه نه شو بیرته شاته کې ویډیو راوړئ په هر وخت کې ته لیدی شي. خو همیشه چې کینئ یو قلم کتابچې سره به کینئ او قلم کتابچه به اخلئ لکه شاګرد چې آرام همدغسې په ذوق باندې شوق باندې درس ته ناست یې همغسې به ناست استئ. نو وخت مو ډېر نه نیسم، درس به شروع کړو انشاءالله. صنف اوږد ده، ډېر خبرې به انشاءالله د صنف په منځ کې کوو او ډېرې قصې به کوو انشاءالله. یو بل به زغمو او همداسې درسونه مخ ته وړو. ښه مونږ نن درس له خیره څه شروع کوو؟ مثلثات شروع کوو. مونږ درس لومړی درس ده، اولین عنوان لیکو مثلثات. نن مونږ درس ده مثلثات یا ورته وایي ترایګونومتري. ترایګونومتري. ګرانو شاګردانو تاسو چې څه رقم پوهېږئ چې مثلثات د ریاضیاتو یوه ډېره مهمه برخه ده، ډېره یو مهمه برخه ده. یعنی موږ ویلو چې ریاضیات په عمومي ډول په 4 برخو ویشل شوي دي او هغې کې یوه برخه چې ده هغه عبارت د څه شي ده؟ د مثلثاتو څخه ده. یعنې اوله برخه یې حساب وه، دویمه الجبر وه، دریمه یې هندسه وه او څلورمه یې چې ده؟ مثلثات ده. او تاسو څه رقم پوهېږئ مثلثات د کانکور یو مهمه برخه ده، ډیره مهمه برخه ده. یعنی په مثال کانکور کې د ټول نه چې ډیر سوالونه په کانکور کې راځي هغه د مثلثات علم نه راځي. په دې چې څومره خپله حصه ده خو مثلثات راوړي که ریاضي تمځي په هغې کې فرض مثال چې راوړي مثلثاتي سوالونه راوړي. که مثلا مشتق ده مثلثاتي مشتق ده، که فرض مثال لیمټ ده لیمټ مثلثاتي لیمټ ده. مثلا تاسو د کانکور سوالونه بیا له خیره د تطبیقات په درسو کې به وګورئ چې هلته زیاترین سوالونه په لیمټ، په تابع کې، په نورو ځایونو کې، په لوګارتم کې یا فرض مثال په هندسې کې د سوالونه چې راغلي زیاتره دغه نسبتونه چې فرض مثال په کوم مثلثاتو کې دي هغه ټول په هغې کې استعمال شوي دي. نو دې لپاره دا مضمون ډیر کار غواړي، ډیر به زحمت وباسو تر دغه مضمون زده کړو. که څومره مضمون سخته ده، که څومره مضمون فرض مثال اوږد ده، هماغونه بیا موږ حوصلې هم ورته غټې دي او حوصله چې غټه نه کړو موږ دا درسونه نشو زده کولی. نو دې لپاره جګ حوصلې به ورته ساتو تر څو پورې دا درسونه ښه ټیپ زده کړو. راځو خپل درس شروع کوو او زمونږ درس نن د کوم ځای نه شروع کېږي؟ ویلم د مثلثاتو نه. راځئ چې مثلثات
سم وپېژنو کوم مضمون د مثلثات. اول خو دا تاسو دا نوم سره ډېر اشنا سئ. یعنې فرض مثال دغه مثلثات مو ډېر اورېدلی دی. یعنې دغه داسې یو نوم دی چې یو څوک هم اورېدلی او دا نن چې دا ګورئ مثلا پوهېږي د دې کوم شي نه اخیستل شوی. مثلا دغه نوم د دې چې دا مثلث نه اخیستل شوی ده، یعنې مثلث نه جوړ شوی ده. نو دا نوم داسې یو نوم دی چې موږ دا نوم ډېر پېژنو. یعنې دلته که اوس انګلیسي نوم ته یې راشو، دلته دا خپله دغه ولې چې د دوه یوناني کلمې دي. دلته چې دغه اوله کلمه ده چې ترایګونو. ترایګونو معنی یې څه ده؟ مثلث، دریزولي. یعنې هغه مثلث چې درې زولې ولري. دلته دې ته چې مثلث ترایګونو دریزولي، یعنې درې زولې ولري. او دلته فرض مثال مټري چې ته وایي اندازه کولو ته وایي. اندازه کولو ته ویل کېږي. نو یعنې موږ نوم سره اشنا استو. نو اوس دلته خپله خبره دلته خپله دغه نوم د دې تعریف ده، خپله دغه نوم چې ده د دې تعریف ده. موږ مثلا مسترقم وایي مثلثات د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې هغه کلمې چې ده ترایګونو متري، چې ترایګونو په معنا د څه ده؟ مثلث، او متري په معنا د څه ده؟ اندازه کول. یعنې مثلثات هغه علم ده چې څه مطالعه کوي؟ هغه مثلث مطالعه کوي. مثلث کې کومې مهمې خبرې چې دي، مثلث کې کومې خبرې چې دي هغه ټول د دې مربوط کېږي او دا علم څه کوي؟ مطالعه کوي. او نوم نیم دلته معلوم دی چې موږ مثلثات، یعنې مثلث څه کوي؟ مثلث مطالعه کوي. او مثلث ټول قضیې چې دي دغه علم کې موږ ټول څه کوو؟ انشاءالله مطالعه کوو. پس موږ د مثلثاتو په تعریف باندې پوه شو. مثلثات داسې لنډ تعریفوو، وایو چې مثلثات عبارت د هغه علم څخه ده چې په یو مثلث کې د هغې د ضلعو او زوایو ترمنځ اړیکې څېړي. یعنې یو مثلث چې موږ فرض مثال مثلث خو ټول پېژنو. مثلث یو درې زولي هغې ته وایي چې پس بیا ډېر پرې غږېږو، ډېرې خبرې کوو پرې. دغه شکل ته چې مثلث وایي. دا خطونه یې چې دي دی زولې دي، دلته دی چې دي دی زاویې دي. نو مثلثات هغه علم ده چې د مثلث د ضلعو او زوایو ترمنځ اړیکې څېړي. یعنې دا د مثلثاتو څه ده؟ تعریف ده. سره رقم چې نوم نه معلوم ده، یعنې دغه نوم یې خپله دا تعریفوي. ضرورت نه ده چې ډېر پرې وغږېږو چې وایي ترایګونومتري، یعنې په دې معنا د مثلث د اندازه کولو علم. یعنې هر هغه څه چې په مثلث کې اندازه کېږي هغه مثلثات څه کوي؟ مطالعه کوي. دا علم چې دا د لومړي ځل لپاره د دې د اساس چې دا یو عالم د لیونارد اوهلر په نوم، لیونارد اوهلر یا بعضې علما وایي چې دا نه ده، هیپارک په نوم یو عالم ده، هیپارک ورته وایي. هیپارک دا منځ سره وړی ده. خو موږ د خلکو د جنګونو په منځ کې نه غورځو او د ساینس د ریاضیاتو ډېر علما دومره مهم هم نه دي چې موږ ټول زده کړو، ولې چې ریاضیاتو کې ډېر کار شوی. کوم ته به زر د علماو نومونه اخلو، نو کوم مهم خبره هم نه ده. خو بیا هم د تاریخچې لپاره یې ښه زده کوي چې یعنې لیونارد اوهلر او هیپارک دا علم شی کړی ده، منځ سره وړی ده. چې دا علما چې ول نجوم شناسان ول، نجوم شناسا یا ستاره شناسان، یعنې ستوري پېژندونکي ول. دې خلکو د لومړي ځل لپاره دا علم، یعنې مخکې نه علماو ډېر ورته کار کړی، خو دې علماو د لومړي ځل لپاره د کتاب په شکل دا علم معرفي که خلکو ته، ورته ویلې دا علم ده، بعد دې تاسو څه کوئ؟ مطالعه کوئ. د علم مثلثات غرض څه ده؟ یعنې موږ هلته څه کوو؟ موضوع د دې څه ده؟ دا مثلثات ما خو مخکې ویل چې د دې موضوع څه ده د علم مثلثات؟ د مثلثات علم موضوع دا ده چې په یو مثلث کې که چیرې زولې ورکې شي زولې پیدا کوي، که زاویې ورکې شي زاویې پیدا کوي. دا د دې موضوع ده. او غرض خو د هر علم چې موږ زده کوو دې لپاره چې زموږ ذهن پکې انکشاف وکړي او موږ د هغې په ژوند کې څه وکړو؟ استفاده وکړو. نو دا کوم اساسات چې دي راسن د هغې په استفادې موږ بعض دوستان پوښتنه کوي، بعض وخت چې موږ کسر درس ورکوو راسن لاندې لیکي چې استاد دا کسر ښایسته به درد خوري په ژوند کې چې شته زده کړمه. نو اساسات لپاره خلک داسې خبرې نه کوي، ولې چې اساس دا خو اساس د یو شي دی. دې لپاره چې هغه شی چې موږ بیا پس را پیدا کوو پې، یا هغه شي لپاره چې دا موږ کوم مضمون وایو بیا هغلته زموږ په درد خوري، همدغه محاسبې دي چې هلته موږ هغه سوال نه پیلوو. نو پس چې کوم ځایونو کې بیا زموږ درسونه په درد خوري، هلته به تاسو وګورئ چې د کسرونه محاسبات ډېر غټ دي او هغه اندازه کول یعنې زموږ د وسې کار بیا په اسانۍ باندې نه وي. نو دا د مثلثات څه شو؟ تعریف شو. د مثلثاتو علم اساس او بنسټ چې ده، اساس او بنسټ د مثلثات څه ده؟ شپږ نسبتونه دي. یعنې موږ په مثلثاتو کې شپږ نسبتونه لرو چې هغه شپږ نسبتونه عبارت د څه څخه دي؟ شپږ نسبتونه دي چې یو ته یې ساین وایي، یو ته یې څه وایي؟ یو ته یې ساین وایي، بل ته یې څه وایي؟ کوساین وایي، بل ته یې څه وایي؟ تانجانت وایي، بل ته یې څه وایي؟ کو تانجانت وایي، بل ته یې سکنډ وایي او بل ته یې څه وایي؟ کو سکنډ وایي. دغه شپږ دانې نسبتونه یا دغه شپږ دانې د مثلثات وزیران چې دي دا د مثلثات څه جوړوي؟
اساس جوړوي. یعنی منګه مثلثات د کوم جنکه دغه شپږ نسبتونه راويسته. مثلا مثلثات به تاسو منګه وګورو، پس به زده کو تاسو به وګورئ چې منګه هغه افاده چې په الجبر کې ویلې و هغه افاده بیا وایو، خو په هغې کې به څه وي دغه شپږ نسبتونه به وي. نو دې لپاره هغې ته څه وایي؟ مثلثاتي افادې وایي. یا هماغه معادله به وایي، هماغه اکس پیدا کول وای پیدا کول به کوو، خو هغې کې به څه وي دغه شپږ نسبتونه وي. هغې ته بیا څه وایي؟ مثلثاتي معادلې. یا په همدغه شکل باندې موږ فرض مثال څه لرو؟ مثلثاتي توابعګانې لرو چې مثلثي تابعګانو کې همدغه شپږ دغه نسبتونه مطالعه کوو. پس هر هغه څه کې یا شي کې چې دغه شپږ نسبتونه راشي هغې ته مثلثاتي ویل کېږي. مثلا که په لوګارتم کې راشي لوګارتم مثلثاتي لوګارتم کېږي، او که په لیمټ کې راشي بیا هغې ته څه وایي؟ مثلثاتي لیمټ. یا فرض مثال مشتق کې انټیګرال کې همداسې په نورو برخو کې چې دې راشي بیا هماغلته موږ دا استعمالوو. صحیح ده. نو دلته منګه په دې برخه کې چې دا مثلثات هم شروع کړی دا ټول شیان د مثلثات نه څېړو، بعضې شیان به الجبر ته هم پرېږدو، بعضې شیان د هماغه الجبر دي هماغلته به مطالعه کوو. خو څو خبرې دلته وایي. مثلا موږ اول فصل چې دا فصل هم شروع کړی ده دا عبارت د څه څخه؟ دا د مثلثات اساسات دي. یعنې په دې فصل کې موږ د مثلثات لپاره چې شی مهمه دي هماغه اساسات ځان سره اخلو او فصلو ته ننوځو. نو دلته اساسات مطالعه کوو، تعریفونه مطالعه کوو چې نور قضیې وړې مهمې دي موږ ته، او پس هم په درد کړو هغه شیان مطالعه کوو. دا داسې فصل ده. بیا پس له خیره نسبتونه شروع کوو، بیا به مثلثاتي افادې وایي ولته، بیا مطابقتونه. مثلا مطابقت هماغه مطابقت چې موږ په الجبر کې هماغه مطابقت ده، خو هغې کې به دې کې به دغه شپږ دغه نسبتونه راغلي مثلثاتي مطابقتونه ورته ویل کېږي. او همدغسې مثلثاتي معادلې وایو، روابط به وایو، انشاءالله توابع مثلثاتي توابعګانې به وایو، او همدغسې مثلثات زموږ بیا خلاصېږي. نور شیان مثلا لیمټې، انټیګرالې، مثلا مشتقې، دا به له خیره هماغه ریاضیات علي کې بیا مخ ته وړو او هلته به بیا انشاءالله پې کار کوو. خو مخکې دې نه چې هغه مشتق او دا شیان شروع کړو، اول دا فصلونه به زموږ زده وي چې هغه سوالونه پیل کړو. ښه دوستانو، اوس خو موږ راغلو مثلثات باندې تعریف باندې پوه شو چې مثلثات څه رقم علم ده، لغوي معنی څه ده، کوم عالم منځته راوړی ده، د دې اساس څه ده، د دې فرض مثال هغه وزیران څوک دي، دا ټول هم زده کړل. نو دې لپاره چې مخکې لاړ شو اول به لږ څه شیان د نورو علمونو هم چې زموږ په دې علم کې به درد خوري هغه هم تعریفوو، همدغسې به ښه دوستانو د مثلثات د ښه پېژندنې لپاره اول یو موضوع چې هغه د هندسې علم پورې مربوط ده، او بعض دوستان دلته اوس مثلا مثلثات وایي په هندسې نه پوهېږي، نو دې لپاره لومړی غواړم چې هغه درته تشریح کړم. اول به موږ چې وایو مثلث به لږ تشریح کړو. یعنې موږ په مثلثاتو کې مثلث ډېر وایو، او بعض دوستان مثلا هندسه نه ده زده، نو دې لپاره مثلث نه پېژني، بیا دې لپاره په ځان وایي چې مثلثات باندې زه صحیح نه پوهېږم. نو راځئ چې اول مثلثات چې څومره مثلث چې په زموږ په هغې کې مهمه ده په مثلثاتو کې اول به لږ په دې باندې وغږېږو، دا راته زده کوي، بعد د هغې نه به بیا نور مخ ته ځو. ګورئ دوستانو مثلث کوم څیز ته وایي، کوم شکل ته وایي. اول خو تاسو مزله پېژنئ. مزله یو تړلي شکل ته وایي. کله چې څو خطونه یو تړلی شکل منځته راوړي هغې ته مزله وایي. مثلث هم چې دی یو مزله ده. څه رقم مزله ده؟ هغه مزلې ته ویل کېږي چې درې زولې ولري. یعنې هغه تړلی شکل چې د دریو زولو یا دریو خطونو په واسطه باندې منځته راځي دغې ته چې وایي؟ دې ته مثلث ویل کېږي. مثلا دا شکل دلته چې ده مثلث ده، ولې چې دا درې زولې لري. درې زولې لري، یوه زوله، دوه زوله، درې زوله، دې ته چې وایي؟ مثلث. یعنې تر ټولو کوچنۍ مزله چې دغه مثلث ده، پس دغه ته مثلث ویل کېږي. یو مثلث چې ده درې زولې لري، اصلي دا اصلي شیان دي، یعنې اصل یعنې دا باید همیشه چې مثلث رسمیږي دا باید ولري. درې زولې لري، دا اصل ده، درې زولې باید ولري، او درې زاویې باید ولري. یعنې یوه زاویه دا ده، یوه زاویه دا ده، او یوه زاویه دا ده. نو دغلته دغه کرښې یا د خطونو ته یې څه وایي؟ دې ته زوله وایي. دې ته څه وایي؟ زوله. نو دام زوله ده، دام زوله ده، او دام زوله ده. او دغه د دوه ټکو په منځ د دوه کرښو په منځ کې چې کوم شکل ته جوړیږي دې ته څه وایي؟ دې ته زاویه وایي. چې درې زاویې لرو، اوله زاویه، دویمه زاویه، درېیمه زاویه ده. او په همدې شکل هغه دوه ټکو کې چې دې دوه کرښې یو بل قطع کوي دې ته څه وایي؟ د مثلث راس ورته وایي. راس ویل کېږي په دې شکل. نو یو مثلث څو شیان اصل لري؟ دوه شیان، یا درې زولې یا درې زاویې، یا داسې ویلی شي درې زولې درې راسه. هر راس خپله زاویه معنا ورکوي. مثلا دغه راس دغه زاویه معنا ورکوي، دغه راس دغه زاویه معنا کوي، دغه راس دغه زاویه معنا ورکوي. نو که درې راس او درې زولې ووایي، یا درې زاویې او درې زولې ووایي، همدغې ته څه وایي؟ مثلث ویل کېږي. بس مثلث هغه مزله ده چې څو راس څو زولې ولري؟ درې راس او درې زولې ولري، یا درې زولې او درې زاویې ولري. دوستانو په مثلث کې
دا خو زده که په مثلث کې همیشه په یاد وي په دغه درې زولي کې چې دا همیشه په یاد وي چې د دې شکل چیرته رسمیږي د دې شکل چې کله رسمیږي د دې راسونه چې دي راسونه همیشه چې نوم پرېږدو همیشه د غټ انګلیسي نومونه پرې کېښودل کېږي مثلا هر نوم چې پرېږدئ خو غټ به پرېږدئ مثلا د دې راس نوم چې ده A د دغه راس نوم چې ده B دغه راس نوم چې ده C پس دا د یو ABC مثلث دی یعنی وقتی کله چې ښودل کېږي نو لیکو چې ABC مثلث په دغه شکل مونږ ښیو په دې شکل باندې دا د ABC مثلث یا دلته راځي یا څنګ کې راځي دا د مثلث معنا ورکوي دوستانو خو متوجه اوسئ چې په یو مثلث کې یو قرارداد ده قرارداد داسې ده چې دغه راس نوم چې هر شی تاسو کېښوده غټ د دې د مخامخ زولې نوم هماندغه شی ده خو کوچنی مثلا څه معنا د دغه زولې نوم چې راس نوم چې ده غټ د مقابل زوله د مخامخ زوله چې د دې مخامخ ده د دې نوم هم ده خو کوچنی مثلا دا راس نومیږي B دغه مخامخه زوله د نوم چې ده B وړوکی یعنی B دا اوس مثلا C ده C راس ده دلته راځو چې ده د C زوله ده په دغه شکل باندې دا قرارداد د په هر مثلث کې یعنی ABC کله مثلث موږ ته ویل کېږي موږ باید پوه شو چې A زوله کومه ده B زوله کومه ده C زوله کومه ده یعنی هر رقم مثلث چې موږ رسم کوو هر کوم ته چې A وایي مخامخه زوله چې ده A ده کار کوم ته P ویله مخامخ زوله چې ده P ده په دغه شکل باندې یعنی دا خبره هم په یادوي بل همدغه راس چې نوم چې ده راس نوم A ده نو دغه زاویې نوم هم چې ده A ده دا د A زاویه هم ده ولې چې دغه راس خپله زاویه معنا ورکوي نو د دې راس چې هر څوم نوم ده همدغه زاویه هم د دغې په نوم ختمه شوه همدغسې فرض مثال دا د B ده دی مثلا دا د B زاویه ده دی نوم شو B زاویه دا C ده د C زاویه شو داسې هم کوی شو ځان نومونه پکې کېښودی شو چې مثلا دې ته د الفا زاویه ووایو دې ته د بیتا زاویه ووایو دې ته د ګاما زاویه وویل همدغسې نور هم یوناني حروفونه پکې استعمال کړو دا و مثلث یعنی مثلث برای دوستان اوس چې د مثلث په تعریف باندې او د هغې په قرارداد باندې پوه شو اوس راځو د هغې ډولونه موږ ته مثلثاتو کې مهمه دي ولې چې بعض ځایونه کې موږ سره مثلثات نومونه راځي مختلف ډولونه راځي باید وخت نه ورسره بلد اوسو که اندسم ویلې خو ډېر درته اسانه کېږي او که اندسم نه وي زده اوس هم ښه ده زده کوئ د مثلث ډولونه لیکو مثلث ډولونه چې دي د دوو خوا نه یعنې دوه نظر لخوا چې کېږي ویشل کېږي یو د اضلاعو له لحاظه یا د زلو له نظره د زلو له نظره مونږ کوی شو چې مثلث د زلو له نظره هم چې کو وویشو مثلث چې دا د زلو له نظره په څو ډوله ده په 3 ډوله ده یو دانې ته چې وایي مثلث ته که چې متساوي الاضلاع مثلث دا مثلث د متساوي الاضلاع مثلث متساوي الاضلاع دوستانو تاسو پوهېږئ خپل نوم نه موله متساوي مساوي ته وایي اضلاع زلې یعنې هغه مثلث چې درې واړه زلې یو بل سره چې وي مساوي وي مثلا موږ یو مثلث لرو په دې شکل باندې دا یو مثلث ده دا زله یعنې په دې شکل یو مثلث لرو دې مثلث کې فرض کوو چې دغه زلی مثلا که A ده نو دغه زلی هم A ده نو دغه زلی هم څو ده A ده یعنې درې واړه زلې یو بل سره چې دي مساوي دي درې واړه زلې یو بل سره چې دي مساوي ده هغه مثلث چې درې واړه زلې یو بل سره مساوي وي هغې ته چې متساوي الاضلاع مثلث یعنی دا مثلث په مثلثاتو کې زمونږ ډیر په درد خوري دویم مثلث چې ده هغه کم یو مثلث ده هغې ته وایي متساوي الساقین متساوي الساقین مثلث متساوي الساقین مثلث هغه مثلث چې متساوي الساقین ده چې په هغې کې دوی زولې یو بل سره چې وي مساوي وي مثلا موږ یو مثلث رسمو دلته په دې شکل په دغه شکل دلته دا یو مثلث ده په دې مثلث کې فرض مثال دغه زوله د دغه زولې سره چې ده مساوي ده یعنې که دا زوله A شوه نو دغه زوله به هم چې وي A وي او دغه زوله مثلا مساوي نه ده ورسره ده چې ده B ده دغه مثلث ته بیا چې متساوي الساقین چې دغه زولې ته چې ساق د مثلث چې ساق دې زولې ته هم چې وایي ساق د مثلث چې ساق ورته ویل کېږي او دا زولې چې دا قاعده د مثلث ده او دغه چې ده راز د مثلث ده دغه چې وایي راز د مثلث دې ته متساوي الساقین مثلث وایي یعنې مثلثات کې متساوي الساقین مثلث موږ یاد کړه نو بیا پوهېږو چې متساوي الساقین مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي چې هغې درې واړه دوه زولې یو بل سره مساوي او زولې یو بل سره مساوي نه وي او بل درېیم مثلث چې لرو هغه چې ده مختلف الاضلاع مثلث ورته وایي چې وایي مختلف الاضلاع مثلث مختلف الاضلاع مثلث مختلف الاضلاع مثلث شاګردانو هغه مثلث ته ویل کېږي چې درې واړه زولې یو بل سره مساوي نه وي په دې شکل باندې
په دې شکل یو مثلث لرو دا زله A ده او دا زله B ده دا زله چې ده C ده نو A مساوي نه ده د B سره او B مساوي نه ده د سره C سره دلته چې و A مساوي د A سره و اما د B سره مساوي نه و اما دلته چې و A مساوي د A سره او مساوي د سره و او A سره و نو دغه ته وایم د مثلث ډولونه نظر چشته نظر زلو ته پس مثلث نظر زلو ته په 3 ډوله ده یادمو اوس مو چې مثلث د زلو له نظره وپېژندل شو په څو ډوله ده اوس راځو مثلث د زاویې له نظره مطالعه کوو مثلث د زاویې له نظره هم په 3 ډولو ویشل شوی ده یعنې موږ هلته څو ډوله مثلث لرو 3 ډوله مثلث لرو یو ته چې وایي مثلث شوی حادث زاویه مثلث حادث زاویه مثلث حادث زاویه مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي چې 3 واړه زلې زاویې چې وي حاده وي حاده زاویه له خیره پس ته وایو یعنې پس هم چې زاویه له خیره شروع کړه په زاویې کې به ووایي چې حاده زاویه هغه زاویه ده چې د 90 څخه کوچنۍ او د 0 څخه چې وي لویه وي یعنې هغه زاویه چې د 0 90 په منځ کې وي هغې ته حاده زاویه لکه 20 درجې 30 درجې 50 درجې 80 درجې دغه ته حادې زاویې وایي دا مثلا A ده دا B ده او دا چې ده دا C ده دغه مثلث حادث ولې ده دغه زاویه د 90 نه کوچنۍ ده دغه زاویه هم د 90 نه کوچنۍ ده دا زاویه هم د 90 نه کوچنۍ ده دې لپاره دې ته کوم مثلث ویل کېږي حادث زاویه مثلث ویل کېږي همدغسې دا مثلث مثلا دویم ډول هغه چې ده هغه عبارت د قایم الزاویه ده قایم الزاویه هغه مثلث ته ویل کېږي ګرانو ملګرو چې هغه یوه زاویه سوی قایمه وي یعنې 90 درجې وي 3 واړه زاویې نه یوه زاویه چې وي قایمه وي مثلا دغه مثلث کې ده دا مثلث دغه زاویه څو درجې ده 90 درجې ده دا زاویه 90 درجې ده نو دا زاویه کې A ونیسو دغه زاویه B ونیسو دغه زاویه C ونیسو نو دا فکس 90 درجې ده اما دوه درې نورې چې دي حاده دي دا هم کوچنۍ د 90 ده او دا هم کوچنۍ د چی نه ده 90 ده چې مهمترین مثلث چې موږ په مثلثاتو کې استعمالوو هغه چې ده قایم الزاویه ده چې پس له خیره بیا پرېښه کېږو بل چې ده هغه کم ده هغه عبارت ده منفرج الزاویه ده منفرج زاویه یا منفرجه مثلث هغه مثلث ده چې یوه زاویه چې وي منفرجه وي منفرجه یعنې څه ته وایي د یو ثلاثي 90 درجو نه چې وي لویه وي یوه زاویه مثلا یو مثلث لرو په دغه شکل باندې داسې یعنې یو مثلث رسموو داسې یو مثلث دلته رسموو نو دغه زاویه چې دوستانو دلته ده دغه زاویه ګورئ نو دغه زاویه A ده دغه زاویه فرض مثال B ده دغه زاویه C ده دغه زاویه چې د 90 نه څو ده لویه ده دغه زاویه د 90 نه چې ده کوچنۍ ده حاده ده دا کوچنۍ ده حاده ده خو دغه یوه زاویه منفرجه ده د 90 نه لویه ده نو دې لپاره دې ته مثلث چې وایي منفرج زاویه مثلث دا د مثلث ډولونه ول نظر دواړه ده ښه ګرانو شاګردانو اوس مو چې د مثلث ډولونه زده کړل د مثلث اصلي اجزا مې زده کړلې اوس به راشو د مثلث څه شی به وایي فرعي اجزاوې بعضې وخت د مثلث فرعي اجزاوې هم نومونه راځي فرعي اجزاوې په دې معنی که هغه رسم هم نه کوو موږ مثلث رسموی شو یعنې مثلث کې ضروري دي چې هغې موجود وي یا نه وي اما بعضې وخت چې ضرورت شي هغه رسموو مثلا هغې کې یو څوک ده مثلا شکل کې به ټول تشریح کړو ګورئ دا شکل ته مثلا متوجه اوسئ دا یو مثلث به موږ رسم کړو دلته دغه مثلث شي دغسې ګوره ټول رقم ته متوجه اوسئ ضرورت نه ده چې زه هر شی درته ولیکم بیا وخت راځي ډېر نیسي چې ټول په تخته لیکم راځي چې شی وایم کولی شي ویډیو ودروئ آرام یې در سره ولیکئ او کوم ځای کې چې بیا مشکل و بیا انشاءالله نور مخته ځو بیا هغه بیا انشاءالله په جریان کې انشاءالله همالته پېښه کېږو صحیح ده نو دلته راځو مثلث اجزاوي او فرعي اجزاوي یو اجزا د مثلث فرعي چې ده هغه عبارت د چی څخه ده هغه عبارت د ارتفاع د مثلث ده ارتفاع د مثلث څه شی کومې کرښې ته د مثلث ارتفاع وایي وایي هغه کرښه چې یا هغه مستقیم چې د مثلث دغه راس مقابل ضلع سره عمودن وصل کی یعنی داسې یو کرښه راشي دا عمودن دې سره چې کی وصل کی عمودن دې سره وصل کی یعنی هغه کرښه یا هغه خط چې یا هغه مستقیم چې د راس نه راشي او په مقابل ضلع باندې چې وي عمود وي دغې ته چې وایي دې ته ارتفاع وایي دا د مثلث څه شی ده د مثلث ارتفاع ده چې کولی شو د دې ضلع نه یې رسم کړو کولی شو د هغې د راس نه دې راس نه یې رسم کړو هر راس نه یې رسموی شو 3 راس لرو همدې لپاره 3 ارتفاګانې بیا موږ رسموی شو دې ته وایي ارتفاع دا هم زده وي یعنې کله چې پس ویلې چې ارتفاع رسموو تاسو پوه شئ چې موږ چې کوو دویمه خبره چې ده هغه چې ده میانه ده میانه شاګردانو چې دی ګوره ګران شاګردانو متوجه اوسئ میانه چې دی مثلا دغه ضلع باندې میانه رسموو د دې ضلع منځنی ټکی فرض مثال دغه ځای ده یعنې
x ده او دو خوا هم چې ده x ده. دا خوا د دې خوا سره چې ده برابره ده. دا دواړه خواګانې یو بل سره چې دي مساوي دي، یو رقم دي. نو هغه کرښه چې د راس نه راځي، هغه مستقیم چې راس نه راځي او اندغه ټکي سره دغه تنصیف ټکي سره وصلیږي او مقابله زله نیموي، اندغه ته چې وي میانه. ضرور نه ده چې عمود راشي، مقصد پاس نه راځي یعنې راس نه راشي او په د تنصیف یا د منځني ټکي باندې چې شي وصل شي. دا خو د دې سره او دا به دې سره دلته ورته رسم کړو، دې ته به چې وایو میانه. دا هم د مثلث یو فرعي جز ده چې همداسې درې راسه لرو او درې دانې میانې بیا رسموو ترېنه، چې دې کې بیا دې میانې باندې بیا هندسې کې له خیره ډېر غږېږو، ولې چې دا اصلا موضوع د هغې د څو رقم ده چېرته یو بل قطع کوي فرمول چې دی بیا له خیره هلته ویل کېږي. بله خبره چې موږ ته مهمه ده په هغه په مثلث کې راځي، هغه عبارت د چیش څخه ده، هغه ناصف الزاویه ده. ناصف الزاویه نوم نه معلوم ده، ناصف نیمونکي ته زاویه نیمه کې وایي. هغه کرښې ته ویل کېږي چې زاویه په دوه مساوي حصو وویشي، مثلا کرښه چې دې نه تېره شي او دا زاویه هم الفا جوړه کړي او دا زاویه هم الفا جوړه کړي، یعنې دا هم شل دا هم شل، یعنې اصلا زاویه څلوېښت وه او په منځ کې دې نیمه کړله، شلو جدا کړل. نو دې کرښې ته موږ چې وایو، دې ته موږ چې وایو ناصف الزاویه. ناصف الزاویه ورته وایو، یعنې زاویه چې کړه په دوو مساوي برخو باندې وویشله. یو بل فرعي جز هم لري، هغه فرعي جز ته چې وایي هغې ته ناصف العمودي وایي. ناصف العمودي هغه کرښې ته ویل کېږي چې د تنصیف په ټکي کې یا منځني ټکي باندې عمود وي. ضرور نه ده چې د راس نه راشي، یعنې ضرور دا نه ده چې راس نه راشي او دلته عمود وي، نه، دغلته فقط تاسو چې رسم کوئ یو عمود خط رسم کوئ، په دې باندې عمود خط رسم شو، یعنې دغه خط عمود نیم که، نو نوم یې ږدو ناصف العمودي. ناصف الچه عمودي. د دې راس هم مثلا رسموي شي، د دې راس هم رسموي شي، لکه د نور غوندې نه ده چې همیشه باید د راس نه راشي دغسې. او یو بله خبره هم ده ښه ده چې پرې پوه شئ، هغې ته چې وایي شیون وایي. شیون چې شته وایي، شیون وایي هغه کرښه ته ویل کېږي چې راس نه راشي او مقابل زلو باندې وصل شي. مثلا د دغه دغه کرښه دا یو کرښه زه کش کوم دا یو شیون شو، راس یې مقابل زلو سره وصل که، یا دا بله کرښه دا بله کرښه دا بله، داسې هر خط چې راځي لاندې راکښته کېږي همدغې ته ټول چې وایي دا یې شیون نومې ده. نو همدې لپاره موږ چې وایي هر مثلث چې ده درې ارتفاعګانې لري، ولې چې درې راسه لري، درې میانې لري، ولې چې درې دانې راسه لري، درې ناصف الزاویې لري، درې ناصف العمودي لري، اما بې نهایت یا لای تناهي چې لري شیوانه لري، یعنې شیوان شمېر پکې ډېر زیات ده. دا هم باید په مثلث کې زده وي. بله خبره هم چې زده وي همدغه ځای دی چې درته وایم، یو څو وړې قضیې دي چې هغه هم باید په مثلثو کې زده وي. ګرانو شاګردانو، اوله قضیه خو باید هېڅ وخت یاده لاړ نه شي، باید زده مې وي، ولې چې هماغه اوله ورځ نه چې تاسو مکتب شروع کړی دی د قضیو سره حتما بلد استئ. اوله خبره خو دا ده، په یو مثلث کې د هغې د داخلي زوایو مجموع څو کېږي؟ 180 درجې کېږي. یعنې کله موږ مثلث 3 زاویې لرو، کله ووایو چې الفا یعنې الفا زاویه جمع بیتا زاویه جمع ګاما زاویه، نو دا به څو درجې شي؟ 180 درجې کېږي، چې هېڅ وخت هم باید د یاده لاړ نه شي. یعنې دا قضیه هم باید په یاد، یعنې موږ که یو مثلث دلته ولرو، دا مثلث ده، نو دغه زاویه الفا ده، دغه زاویه بیتا ده او دغه زاویه چې ده ګاما ده، او درې واړه زاویې چې دي داخلي. پس په یو مثلث کې د داخلي زوایو مجموعې څو کېږي؟ 180 درجې. ډېری د سوال راځي چې پر مثال دا 50 ده، مثلا دا 70 ده، تاسو راته دا دریمه پیدا کړئ. موږ وایو چې 50 جمع 70 څو کېږي؟ 160. 160 چې د 180 نه کم کړو 80 پاتې کېږي، نو دریمه زاویه څو ده؟ 80 درجې، چې هندسې موضوع دلته ډېر پرې غږېږو. نو دلته مقصد دا قضیه زموږ زده وي باید. او دویمه خبره چې دلته باید زده وي، هغه د مثلث د خارجي زوایو چې ده مجموعه ده. مثلا مثلث 3 دانې زاویې داخلي زاویې لري، 3 دانې بیا خارجي هم لري. مثلا دغه زاویې ته موږ کله چې انکشاف ورکړو، دغه زاویې ته دغه زاویه چې دلته جوړېږي دا د ا زاویه چې ده د خارجي زاویه ده. یا فرض مثال دغه ته چې موږ کله انکشاف ورکړو، دغه زاویه چې دلته جوړېږي دا د بي زاویه ده، یا د سی زاویې نیسو ګاما لپاره. او دلته فرض مثال دغه زاویې ته زاویې ته انکشاف ورکړو، دغه زاویې ته چې وایي دې ته د بي زاویه وایي. نو موږ دلته چې وایو چې درې واړه خارجي زاویې ا زاویه جمع بي زاویه جمع سی زاویه مساوي کېږي څو؟ 380 درجې. دغسې راباسو. یا فرض مثال درېیمه خبره کوو، درېیمه خبره چې هغه موږ ته مهمه ده پیدا کوو، یعنې هغه موږ ته مهمه ده چې زده یې کړو. هغه خبره دا ده چې په یو مثلث کې یوه خارجي زاویه، یوه خارجي زاویه اندازه، د دغه خارجي زاویې اندازه مساوي ده د دوو داخلي زاویو
غیر مجاور یعنی غیر همسایه، یعنی دا نه د دغه دواړه مجموعه، یعنی د دغه زاویې مجموعه اندازه مساوي ده، د ای زاویې مساوي، دا نه دغه دواړه جمع کړ، بیتا جمع چه بیتا جمع ګاما. یا په همدغه شکل کې دغه بی پیدا کړو نو بی مساوي سو ده، دغه نه دغه دواړه جمع کړ، الفا جمع چه ګاما. یا همدغسې که سی غواړئ سی مساوي کېږي سو سی مه راخلئ، خو الفا جمع چه ده بیتا ده. په دغه شکل باندې دغه خبره باید زده وي. او څلورمه قضیه خو همدغلته راسن کېږي، څلورمه قضیه همدلته کېږي، یعنې څو دفعې تکرار کې هم لیکلی شي ځان ته، څو دفعې تکرار کې هم زده کېږي بیا انشاءالله. او بل بیا پس سوال نه راغله دلته بیا مسایل پکې کار کوو، هندسې کې چې وایي بیا بیخي هم ښه زده کېږي. دلته اوس فرض مثال څلورمه قضیه چې ده چې دغه دوه زاویې چې یو بل سره مثلا یو داخلي ده او خارجي ده او مجاور دي، دا همیشه د یو بل متمم دي، یعنې په دې معنی یو سل اتیا درجې کېږي. دغه زاویه که دې سره زه جمع کړم ای جمع الفا مساوي څو کېږي یو سلو اتیا درجې. که مثلا ګاما جمع سی کمه ګاما جمع چه سی کمه جواب څو راځي یو سل اتیا درجې. په همدغه شکل که دغه دواړه زه جمع کړم نو دلته بیتا جمع بي مساوي څو کېږي یو سلو اتیا درجې. په دغه خبرو باید موږ په مثلث کې ښه ټیټ پوه شو تر څو په مثلثاتو کې موږ ته کوم مشکل را نه شي. او که بیا هم کومه خبره نه پاتې وه هغه بالخیره بیا هماغلته په مثلثاتو کې په مغزي کې بالخیره تشریح کړو. ښه دوستانو، اوس یو بله قضیه وایو چې هغه په مثلثاتو کې تر ټولو ډېره تر اوسه پورې چې درسونه ویلي تر ټولو ډېره مهمه قضیه همدغه قضیه ده چې د نن نه له خیره چې شروع کوو دا وایو تر له خیره چې مثلثات په کومه ورځ خلاصوو دا قضیه به زموږ به درد خوري او په مثلثاتي نسبتونو کې به موږ د استعمالوو. نو هغه کومه قضیه ده؟ هغه د فیثاغورس قضیه ده چې یوه ډېره مهمه قضیه ده او موږ ته ډېر سوالونه په مثلثاتو کې چې کوي حلوي. د فیثاغورس قضیه چې ده څه شی بیانوي؟ د فیثاغورس قضیه فقط او فقط په قایم الزاویه مثلث کې تعریف شوې ده. ګورئ تاسو قایم الزاویه مثلث وخت نه پیژنئ. قایم الزاویه مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي، قایم الزاویه مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي چې هغې یوه زاویه چې وي یوه زاویه چې وي 90 درجې وي، یوه زاویه چې وي 90 درجې وي، دې ته قایم الزاویه مثلث وایي. مثلا که دوستانو مثلا دغه زولې ته ای ووایم او دغه ته فرض مثال بي ووایم نو دغه ته به چی وایم دغه ته به سی وایم. نو دغه زوله د چی شي زوله راغله، دا زوله د چی شي راغله د بي زوله راغله. دا زوله یا فرض مثال داسې کو چې داسې نومونه به لږ بدل کو، مثلا دغه به بي ونیسو ای ونیسو او دغه به چی ونیسو سی ونیسو، داسې لږ شکل جوړ کو. نو تاسو پوهېږئ چې دا سی شو نو دا وړه سی شو، دا بي شو دا وړه بي شو، دا ای شوه دا ای شو، دغه به دې شکل دا قایم الزاویه مثلث ده. په قایم الزاویه مثلث کې هغه دوې زولې چې 90 درجې جوړه کړې هغې ته چې قایمه زولې، مثلا دا یو قایمه زوله ده. ولې چې همدغه یو برخه د 90 همدغه دا بله قایمه زوله ده، ولې چې 90 درجې همدې دواړه جوړه کړې د قایمه زوله وایي. او هغه زوله چې د 90 درجو په مقابل کې وي هغې ته چې وایي وتر ورته وایي. وتر هغه زوله ده چې د 90 درجو په مقابل کې وي، دا قایمه زوله ده، دا قایمه زوله ده. یا فرض مثال هر رقم مثلث چې رسم کړئ همدغسې شکل کېږي. څه ګورئ هر رقم مثلا داسې مثلث هم که تاسو رسم کړئ او دا څو ونیسئ 90 درجې نو دلته وتر دغه څوک داسې میخانیکه وایي مه چې فقط دغسې راته دا وښیئ څه چې حاجي صاحب وایي که نه، اما قسم د خیر بیا به کوو انشاءالله. نو ضرور نه ده چې موږ همغه یو خوا وښیو. نو دلته اوس موږ چې دغه 90 درجې ده، نه دغه 90 درجې مقابل کې مخامخ چې څوک ده همدغه وتر ده، دغه دواړه څوک دي قایم زولې دي. ښه فیثاغورس قضیه څه شی وایي؟ فیثاغورس قضیه وایي په هر قایم الزاویه مثلث کې د هغې د قایمو زولو د مربعاتو مجموعه مساوي ده د وتر مربع سره. یعنی په دې مثلث کې په دغه مثلث کې که موږ دغه دوه قایمې زولې مربع کو او جمع کو، یعنی دغه مربع کو ای مربع او دغه مربع کو جمع بي مربع، نو دا به مساوي شي د دې مثلث د وتر د مربع سره، یعنی مساوي څو سره مساوي سی مربع، یعنی ای مربع جمع بي مربع مساوي څو کېږي مساوي سی مربع. دغه ته وایي چې د فیثاغورس قضیه. یا همدغسې ګرانو شاګردانو همدغسې فرض مثال یو بل سوال مې بل هغه په نظر کې نیسو، مثلا یو بل مثلث په نظر کې نیسو. دغه مثلث مثلا زوله یې داسې وظافه ورکوو، دلته داسې دا بله زوله دا هغه ده وتر ده، یعنې دی 90 درجې شو دی وتر شو. مثلا که دستګاه کې دا رسم کړو، دا دستګاه کو پوهېږئ تاسو چې افقي محور د چا ده د ایکس ده او عمودي محور د چا ده د وای ده، نو دغه وتر ته به هم چې وایو آر به ووایو. نو په دې مثلث کې د قایمو زولو مجموعه یعنی ایکس مربع جمع وای مربع مساوي څو سره د وتر مربع سره د آر مربع سره چې کېږي مساوي کېږي.
چې ډېری سوالونه په کانکور کې دین راځي او یا مستقیم د دینه پښتنه کې چې موږ سیده فیثاغورس په قضیه کې کو او یا غیر مستقیم نسبتون راغواړي چې د دینه بغیر موږ هغه پیدا کوي نشو. نو دې لپاره د قضیې باندې باید ښه پوه شو. دې لپاره لږ کار هم پکې کوو. ګورئ ګران شاګردانو د سوالونو لپاره ګورئ بعض وخت سوال کانکور کې راځي چې په یو قایم الزاویه مثلث کې د هغه د قایم الظلو مجموع اندازه چې ده 4 او 15 ده. یعنی یوه قایم الظلع چې ده یعنی اکس نیسو 4 او بله قایم الظلع چې ده هغه نیسو وای مساوي سو 15 یا فرض مثال نیسو 3. نو تاسو موږ ته څه وکړئ؟ تاسو موږ ته وتر پیدا کړئ. نو موږ خو مخکې دلته زده کړو چې اکس مربع جمع وای مربع مساوي څه ده؟ آر مربع ده. یعنی په دې معنی د وتر د مربع اندازه چې ده مساوي ده د دوه قایم الظلو د مربع سره یعنی مجموعې سره چې 4 مربع جمع 3 مربع بس آر مربع ته مساوي کیږي سو 4 مربع 14 کیږي جمع 3 مربع سو کیږي 9. آر مربع مساوي کیږي سو 4 14 او 9 15 کیږي. دلته د دې جذر ماخلو د دې جذر دواړه خو اخلو او دلته 2 د 2 سره لاړه آر مساوي کیږي سو 15. موږ نو وتر پیدا کړو سو وته 15 وته په دې شکل باندې. یا فرض مثال موږ ته بل سوال راکوي موږ ته یو شکل وایي داسې شکل موږ ته رسموي یو شکل رسموي په دې شکل موږ ته وایي چې دغه زاویه 90 درجې ده. دلته فرض مثال دا څو ده؟ دا 6 ده او دا 8 ده. نو تاسو موږ ته دغه وتر پیدا کړئ. نو بیا ما خبره شم دا سوال د مخکې عبارتي سوال چې ما راسره ولیکه او دا په شکل لکه په دې شکل کې یو جز غواړي تنه آر نه ورکوي ایکس هم ورکوي مثلا دا ظلم لاندې ظلم پاسه مار قایم الظلع چې ورکه کړله مشکل نه پیدا کیږي. دا مربع کو آر مربع مساوي کیږي 6 مربع جمع 8 مربع. آر مربع مساوي کیږي 6 مربع سو کیږي 10 جمع 8 مربع سو کیږي 4 ان آر مربع مساوي کیږي 10 او 4 سو کیږي 100. دینم جذر اخلو دینم جذر دا دې سره لاړه آر مساوي کیږي سو لس. نو د آر اندازه سو شو لس شو. موږ وتر دغه پیدا کوو. اندازه نور سوال هم درته نسم د تاسو ها دوستانو. راځو بل سوال ته مثلا بل سوال هم لرو دغه سه بل سوال به کار کو. دلته مثلا یو قایم الزاویه مثلث بیا راکړي. قایم الزاویه مثلث دغه سه مثلث دلته مثلا دغه ته وایي چې اکس پیدا کا دغه دا 90 درجې ده. دلته موږ ته وایي چې فرض مثال دغه 6 ده او دغه فرض مثال یا دا 15 ده دا 15 ده او دغه زوله چې ده 14 ده. نو تاسو موږ ته دغه اکس پیدا کړئ. نو دلته پیږو چې قایم الظلع ورکه ده. نو موږ وایو چې دې دواړه مجموع څو کې د مربع اکس مربع جمع 15 مربع مساوي د وتر مربع سره یعنی 14 مربع. نو دلته دا چلو اکس مربع په خپله 15 مربع 25 کېږي خو تیرو 14 مربع یو سلو 9 شپېته منفي 15 که اکس مربع مساوي کېږي دا تفریق د 9 نه 15 لاړ شي 4 کېږي د شپږو نه چې 2 لاړ شي 4 کېږي او یو پاتې کېږي یو سلو 4 څلوېښت. نو دلته دینم جذر اخلو دینم جذر اخلو دا دې سره خلاص اکس مساوي کېږي جذر د 4 څلوېښت جواب څو راوځي 12. نو دې قایم الظلع اندازه څو شوه 12 شوه. په دې شکل مثلا بل سوال په نظر کې نیسئ یو شکل راکوي. په دې شکل یو شکل ده دستګاه ده مثلا موږ ته وایي چې دغه ټکی ده او دغه ټکی ده دغه د دې جینې دومره فاصله څومره ده د فاصله 4 ده. نو دغه هم اکس ده دغه هم اکس ده. تاسو راته موږ ته اکس پیدا کړئ. دا زاویه چې 90 درجې شي بیا هم دواړه قایم الظلع ورکې دي خو دواړه یو بل سره چې دي مساوي دي. نو ته متساوي ساقین قایم الزاویه مثلث وایي ولې چې هم متساوي ساقین د ساقونې مساوي ده هم 90 درجې ده. نو راسن چک کوو اکس مربع جمع اکس مربع مساوي کېږي سو 4 مربع په دې شکل باندې. اوس دا دواړه جمع کېږي 2x مربع مساوي کېږي سو 14 کېږي. نو دې نه اوس اطراف تقسیم سو کو 2 کو دا 2 دې سره لاړل x مساوي x مربع مساوي سو شو دا دې سره 8 جذر دې خوا نه مخلو جذر دې خوا نه دا دې سره لاړه x مساوي کېږي. دا تیر رفع عمل کوو رفع عمل سره هم کوو چې 8 لیکو 4 ضرب 2 4 ضرب سو 2 4 را باسو 2 کېږي هغه 2 نور پاتې کېږي عملته پاتې کېږي 2 جذر سو کېږي 2 جذر 2 په دې شکل باندې سوال حلوي. یا په دې شکل یو بل سوال ده په دې شکل یو بل سوال ده دا لو مثلا هر رقم سوال نه دی کې راتلی شي. مثلا دغه سوال د نور سوال تاسو نور کتابو کې مرسره مخ کېږي خو دا سوال نه زالون درته مثلا د مثلث د دغه 90 درجې ونیوه موږ ته مثلا دا راکوي دغه دا زله مثلا راته وایي 8 ده دغه اکس ده او دغه لس ده. نو تاسو ماته دا پیدا کړئ د اکس پیدا کړئ. نو تاسو دلته چې ورته وایي دا قایم الظلع دا نه ورکه ده ولې دا 90 درجې د قایم الظلع دا قایم الظلع وتر لس ده. نو چې وایو اکس مربع په خپله جمع سو 8 مربع مساوي کېږي سو لس مربع اکس مربع په خپله جمع یا اخوا تیرو مساوي کېږي لس مربع 100
منفي 8 مربع 4 شپېته. اوس اکس مربع مساوي کېږي د 100 نه چې 4 شپېته لاړ شي 6 دېرش. جذر به دې خوا نه واخلو جذر دې خوا نه. دا 3 سل لاړه اکس مساوي څو شو 6. اندازه څو راووته 6. دغسې حل شو. ښه دوستانو وبخښئ چې دا وخت د تشریح کو خو په کامره کې صحیح نه و راغلی نو دې لپاره اوس بیا غږیږو بیا به درته داسې تشریح کوم. ګورئ دوستانو که فرض مثال موږ ته یو ټکی راکړي فرض مثال د دې شکل یو ټکی ده د پي ټکی ده چې 3 او څو ده 3 او 4 ده او د دې غواړي چې فرض مثال فاصله د مبدا څخه پیدا کړي. موږ لومړی راخلو په دستګاه کې دا ټکی رسموو. مثلا پیږو دستګاه مثلا د ایکس محور د وای محور هم دواړه رسم کړم. د ایکس اندازه څومره وه 3 واحده او د وای اندازه څومره ده 4 واحده. دا هم تعیینه کړله. بعد د هغې نه موږ مثلا دغه ټکی پیدا کړه. مثلا دا ټکی دې خوا نه دې خوا ورته ورسېدو دا یې بل سره وصل کړئ. یو قایم الزاویه مثلث دلته جوړ شو او په دې قایم الزاویه مثلث کې موږ د فیثاغورس قضیه لرو. یعنې دغه آر مربع د وتر مربع مساوي شوه د 6 سره 3 مربع جمع 4 مربع چې پیدا هم که اندازې محاسبه هم څو راوځي 15 راوځي. یا همدغسې دغه سوال موږ بغیر د دې هغې ملوي شو بغیر د دستګاه نه چې د رسم نه کوو همداسې رسم یې حل کوو. مثلا دغه سوال دا ټکی چې موږ ته راشي موږ وخت ته نه زده وو چې دغه دا مختصر د ایکس ده دا وای ده او مخکې موږ زده کړل په دې سوالو کې چې ایکس مربع جمع وای مربع مساوي څو ده آر مربع. نو د ایکس وای په منځ کې لپاره څه وضع کړو قیمتونه یې وضع کړو 3 مربع جمع 4 مربع مساوي څو آر مربع. آر مربع مساوي کېږي څو 15 مربع یعنې آر مساوي کېږي څو 15. اندازې پی مساوي کېږي دلته ایکس څو ده منفي 6 وای څو ده 8 مربع کوو یې راساً ساده کوو 10 راوځي. دلته هم دا سوال مخکې حل کړه اوس بیا مثلا کمره کې صحیح رانغی نو دې لپاره اوس بیا تشریح کوم. نو دا سوال هم چې اندازې ده ایکس وای معلوم ده آر ورک ده. نو دا څو کوم ایکس مربع دا مربع کوو جمع شی دا مربع کوو منفي جذر 2 کل مربع منفي جذر 3 کل مربع ساده کوي جواب راوځي څو جذر د 15. هیله ده چې په دې درس باندې پوه شوي اوسئ. دا لومړی درس و د مثلثات. هیله کوو چې همدغسې ټایټ هم زده کړی وي او په کتابچو کې ځان ته ټول مسلسل رسولی وي. په کوم ځای باندې چې صحیح پوه شوي ناست یې کوم ځای کې سوال ده ګونګ ده درته هغه هر طریقه په هر لارو باندې چې کوی شي ماته راورسوئ انشاءالله د واتساپ په طریقو باندې یا فرض مثال د مسنجر د فیسبوک د لارې د انستاګرام د لارې د هر لارې نه چې کوی شي حتی ټیک ټاک د لارې نه کوی شي چې ماته راولېږئ زه درته انشاءالله دغسې ویډیوي شکل باندې حلوم بیرته درلېږم. او بیا هم زمونږ پښتو چې د کابلي پښتو ده بعضې وخت مونږ زیاتره تدریس مې چې کړی ده په دري ژبه مې تدریس کړی ده بعضې لغتونه او هغې کې انشاءالله تاسو متوجه اوسئ چې مونږ د صنف د هغې نه ده مثلا د ژبې په اسم نه ده چې زما د غلطي په ژبه کې ونیسئ. نو تاسو هم بخښنه کوئ کوم لغت چې رانه دري کېږي یا فرض مثال کوم لغت چې ما هغه خولې ته نه راځي پښتو دري رانه ګډوډ کېږي نو تاسو هم بخښنه کوئ. او خو مقصد هدف درته رسوم کوم هدف هم چې ده هدف هم درس ده هغه هدف انشاءالله کوشش کوم چې ټول در رسوم. زه ډېر کوشش کوم چې هماغه کره پښتو ووایو خو موږ د کابل کې لوی شوي یو نو د کابل پښتو ووایو. دې لپاره بعضې رانه لغتونه ما تاسو په ژبه شاید نه وي انشاءالله بیا هم کوشش کوم چې تاسو پوه کړم. بیا هم کوشش وکړئ چې دغه ویډیوګانې چې تاسو ته در رسیږي دا نور ملګرو ته خپل ورسوئ او د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. فیسبوک ټول ځایونه کې چې سره کوم آنلاین هستئ هماغه سره راسره اوسئ انشاءالله ټول درسونه هماغلته درته ادا شوم او تاسو هم ګورئ نور ملګرو ته هم ویډیوګانې ورسوئ. کوم دوستان هم چې فرض مثال کورس لاسرسی نه لري کورس ته نشي تللی درس نشي ویلی او هغې د پاتې دغه ویډیوګانې ورته په کمپیوټر په شکل یا د فلش په شکل هم فلش په شکل کمپیوټر کې ورته واچوئ ویې ګوري انشاءالله صدقه جاریه ده ما ته به هم ثواب را رسیږي تاسو ته به هم همدغسې همدغه لاره کې راسره هستئ یو بل سره به کومک کوو همدغسې مخ ته به ځو او د یو آباد او آرام افغانستان په لور باندې. او نن درس اول درس همدومره بس ده ښه وخت ولرئ په مخه.